نو زه به راشم د خپل موبایل ساعت ته. نو ښکته تاسو ته ښکاري چې دا د موبایل ساعت ته او په دې کې موږ خپله ټوله شخصي ډیټا محفوظه کړې ده. تاسو به په دې باندې نه پوهېږئ چې دا ګیلري لاک دی او که ساعت. نو زه به په دې منځ بټن باندې کلیک وکړم. نو موږ به دې ته یو کوډ ورکړی وي. زه به هغه کوډ انټر کړم په باندې 1 بجه. نو له هغې څخه وروسته به زه په دې باندې کلیک وکړم. همدلته ښکاري چې موږ ته ګیلري لاک راخلاص شو او په دې کې موږ خپله ټوله شخصي ډیټا محفوظه کړې ده. خو د هېچا اثر به هم په دې باندې نه خلاصېږي چې دا ګیلري لاک دی یا د موبایل ساعت. السلام علیکم، زه امر اعظم کار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل موبایل له ساعت څخه ګیلري لاک جوړ کړو او خپله ټوله شخصي ډیټا د خپل موبایل په ساعت کې محفوظه کړو. نو د دې لپاره به تاسو ته د دغه اپلیکیشن ضرورت وي. د دې اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو لینک به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړم. دا په پلی سټور کې هم اویلیبل دی. له پلی سټور څخه تاسو هم ډاونلوډ کولی شئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ نو دا به تاسو اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ نو د ښکته تاسو ته شنه بټن ښکاري، په همدې به تاسو کلیک وکړئ. یو ځل به بیا تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ښکاري چې دا ساعت له موږ څخه کوډ غواړي. نو اوس به دې ته تاسو کوډ ورکړئ. نو تاسو به په همدې باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو داسې راولئ. زه به دې ته پاوباندې 1 بجه ورکړم. ښکته تاسو ته ښکاري. نو پاوباندې 1 بجه دې ته موږ کوډ ورکړ. له هغې څخه وروسته به تاسې په همدې منځ باندې به تاسې کلیک وکړئ. یو ځل به بیا تاسې هغه کوډ انټر کړئ. نو زه ما پاوباندې 1 انتخاب کړې وه، 1 بجه او 15 منټه. یو ځل به بیا په دې منځ باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ تاسو ته ګیلري لاک خلاص شو. نو کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه تاسو به په همدې باندې کلیک وکړئ او دلته چې تاسې هر یو انتخابوئ، هر یو جز چې انتخابوئ تاسې هغه ورته انتخاب کړئ. په لومړۍ خانه کې تاسې داسې یو پټ نوم ورکړئ. کله چې بیا له تاسو څخه د دې ګیلري لاک کوډ هیر شي نو د دې کوډ په واسطه هم تاسو کولی شئ چې بل بیرته د خپل ګیلري لاک پاسورډ لاسته راوړئ. نو ما دغه پاسورډ ورکړ. کله چې له ما څخه د ګیلري لاک کوډ هیر شي نو بیا د دې کوډ په واسطه هم زه کولی شم چې د دې ګیلري لاک کوډ واپس ریکوري کړم. له هغې څخه وروسته تاسو ته دوهمه خانه ښکاري. په دې ځای کې به تاسې خپل ایمیل ورکړئ. زه به خپل ایمیل ورکړم. زه به دوباره دا وران کړم او په دې ځای کې به زه یو پټ نوم ورکړم. دا تاسو ته ښکاري. په لاندې ځای کې به هم تاسې ایمیل ورکړئ. له هغې څخه وروسته تاسو ته فینش سیټ اپ ښکاري. په همدې به تاسې کلیک وکړئ او یو ځل به دا تاسې اوکې کړئ. نو تاسو ته به په دې اپلیکیشن کې دا ډول صفحه راخلاصه شي. نو ښکته تاسو ته د پلس بټن ښکاري. په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصه شي. نو دلته تاسو ته وایي چې تاسو څه غواړئ چې په دې ګیلري لاک کې پټ کړئ، په دې ګیلري لاک کې محفوظه کړئ. نو لومړی تاسو ته ښکاري کریټ کانټیکټ. نو په دې ځای کې تاسې د خپل موبایل نمبر پټولی شئ. په دې ځای کې تاسې د خپل موبایل نوټ پټولی شئ. په دې ځای کې تاسې نیو فولډر جوړولی شئ او په دې ځای کې تاسې کیپچر تصویر او په دې ځای کې تاسې کیپچر ویډیو او ادر فایلز یعنی پی ډي اف کتابونه، اپلیکیشن او داسې نور فایلونه او امپورټ آډیو ویډیو فوټو په دې ځای کې تاسو ته هر څه ښکاري. نو زه به بیرته په دې کلوز نښان باندې به زه کلیک وکړم. نو دلته به تاسو ته 3 فولډره درکړي. په دې فولډر کې تاسې کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې محفوظه کړئ. په دې فولډر کې تاسو کولی شئ چې خپل تصویرونه محفوظه کړئ او په دې فولډر کې ادر فایلز کې تاسې کولی شئ چې اپلیکیشن، پی ډي اف کتابونه، نور وغیره ډېر فایلونه دي. نو په دې ځای کې تاسو هغه محفوظه کولی شئ. نو اوس زه غواړم چې په دې ګیلري لاک کې خپل انځورونه محفوظه کړم. نو تاسو به په پکچرز فولډر باندې کلیک وکړئ او ښکته تاسو ته د پلس نښان ښکاري. په همدې به تاسې کلیک وکړئ او تاسو ته به ډېرې آپشنې درکړي. نو دلته تاسو ته وایي چې کیپچر فوټو تاسې ډایرکټ غواړئ چې خپل فوټوان یعنې خپل انځورونه پټ کړئ او یا غواړئ چې له ګیلري څخه یې راواخلئ. نو ښکته تاسو ته ښکاري امپورټ فوټوز. په همدې به زه کلیک وکړم او دلته به زه دا الاو کړم او دا به اوس موږ خپلې ګیلري ته راولي او زه به له خپلې ګیلري څخه یو څو انځورونه ورته راواخلم. زه به د مثال په ډول دا ورته ټیک مارک کړم او له هغې څخه وروسته تاسو ته که تاسې غواړئ چې دا ټول فولډر په یو ځل باندې په دې ګیلري لاک کې واچوئ تاسو به په سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ او که غواړئ چې د خپلې خوښې انځورونه انتخاب کړئ نو تاسې پرې ټیک مارک وکړئ او ښکته تاسو ته د کلف نښان ښکاري. په همدې به تاسې کلیک وکړئ. نو دا ده چې موږ ته په دې ګیلري لاک کې دا انځورونه واچول شول. زه واپس راځم او اوس غواړم چې په دې ګیلري لاک کې زه خپلې ویډیوګانې واچوم. نو تاسو به په ویډیوز باندې کلیک وکړئ او ښکته تاسو ته د پلس نښان ښکاري. په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته وایي چې که ډایرکټ کومه ویډیو غواړئ او هغه په ګیلري لاک کې محفوظه کول غواړئ نو تاسو به په کیپچر ویډیو باندې کلیک وکړئ. که غواړئ چې له ګیلري څخه ویډیو ورته راواخلئ نو تاسو ته ښکاري امپورټ ویډیوز. په همدې به تاسې کلیک وکړئ او موږ به خپلې ګیلري ته راولي او له دې ځای څخه تاسې ورته ویډیو انتخاب کړئ. زه به دغه ویډیو انتخاب کړم.
دا ما ټیک مارک کړل. هغې څخه وروسته به زه په کوډ مې خان باندې کلیک وکړم او دا ویډیو به هم له موږ سره په دې ګلیلا کې سیو شي. نو زه واپس راځم او په دې ځای کې زه په ادر فایلز باندې کلیک کوم او دلته به تاسې په پلس نښان باندې کلیک وکړئ او تاسو به په ادر فایلز باندې کلیک وکړئ او تاسو به خپلې د موبایل فایل منیجر ته راولي او په دې ځای کې تاسو ورته فایلونه راخیستلی شئ. د مثال په ډول زه به اوس راشم خپل فایل منیجر ته او فایلونه به زه ورته راواخلم. زه به فون ته راشم او په دې ځای کې به زه اپلیکیشن ته راشم. نو ښکته تاسو ته ښکاري چې دا ټول اپلیکیشنې دي له موږ سره. زه غواړم چې په دې کې یو اپلیکیشن دې ګلیلا ته واچوم. زه په همدې باندې کلیک وکړم او په اوکې باندې به کلیک وکړم. نو دا تاسو ته ښکاري چې موږ سره په دې ځای کې اپلیکیشن هم محفوظه شو. په دې ځای کې تاسو پی ډي اف کتابونه او هر ډول فایلونه په دې ځای کې تاسو بندولی شئ. نو کله چې تاسو په دې کې شخصي ډیټا واچوئ نو اوس له دې اپلیکیشن څخه موږ وځو او واپس دې اپلیکیشن ته راځو. نو په دې ځای کې به چې هر څوک ستاسې ګلیلا راخلاصوي نو هغوی ته به دا ډول صفحه راخلاصوي او دا به په ظاهرا داسې ښکاري لکه ستاسو د موبایل ساعت چې او د هغوی سر به هیڅ په دې باندې نه خلاصېږي چې دا ګلیلا دی. نو هغوی به وایي چې دا ساعت دی. نو اوس که غواړئ چې په دې کې خپل شیان تاسې وګورئ او تاسې خپله دا ګلیلا راخلاصوئ نو تاسو به په دې بټن باندې لومړی کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه نو دلته به تاسې هماغه کوډ ورکړئ لکه کوم کوډ چې مو په پیل کې ورکړی و. ما 1 بجه او 15 منټه انتخاب کړي نو زه به دا داسې کړم. نو ښکته تاسو ته ښکاري چې 1 بجه 15 منټه موږ ته انتخاب شو. له هغې څخه وروسته به زه په دې بټن باندې کلیک وکړم او تاسو ته ښکاري چې موږ ته خپل ګلیلا راخلاص شو او دا اپلیکیشن اپلاک هم لري. نو ښکته تاسو ته ښکاري اپلاک په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دا آپشن به تاسې آن کړئ. تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. په دې کې به تاسې هغه اپلیکیشن پیدا کړئ. نو دغه اپلیکیشن دی دا به زه الاو کړم. دغه آپشن به زه آن کړم. نو له هغې څخه وروسته به زه بېرته ګلیلا ته راشم او دا لاندې آپشن به هم تاسې آن کړئ. نو په دې کې به هم تاسې هغه اپلیکیشن پیدا کړئ. نو دغه اپلیکیشن دی دا به زه هم آن کړم او زه به بیک راشم. نو دلته موږ څخه ټیم واخیسته. زه به دا اوکې کړم او په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې اوس هر اپلیکیشن ته کوډ ور واچوئ. زه غواړم چې فیسبوک ته کوډ واچوم، لایټ فیسبوک ته، مسنجر ته او پلی سټور ته. نو په دې ځای کې له موږ سره دا اپلاک شو. زه واپس راځم او په دې ځای کې زه همدا اپلیکیشن راخلاصوم. فیسبوک ته موږ لاک ورکړی نو دا تاسو ته ښکاري چې دا اپلاک هم لري. نو اوس به دا تاسو دې ته تاسو کوم کوډ ورکړی دی نو تاسې 1 بجه او 15 انتخاب کړي یو. زه به دلته 01 ولیکم او دلته به زه 15 ولیکم. نو دا تاسو ته ښکاري چې موږ ته فیسبوک کوډ خلاص شو. زه راځم مسنجر ته. مسنجر کې به هم موږ ته کوډ وي. دې ته موږ کوډ ورکړی وي 1 بجه او 15 منټه. نو زه 01 او 15 باندې کلیک کوم. نو دلته هم تاسو ته ښکاري چې موږ سره مسنجر هم خلاص شو. نو دا ډېر ښکلی اپلاک هم لري. نو د داسې جالبو ټریکونو لپاره زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلي ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو د خدای په امان.